وای په بیلورو کې هغه تونه درته یاد شي که نه تاسو چې ټوله پټګۍ کوله هغه چې یو به مو کړو یو د پاسه او بل د پاسه هغه چې یو به مو کړو یو د پاسه او بل د پاسه شیخ صاحب جی هغه چې سره به هم دندلۍ کوله وایي هغه په ژمي کې د تود تنور په ګرمه غاړه مونږ به چې یو بل ته قصې کوله بالکل او د کودرو بیتوګانو ته دې خیال دی که نه د کودرو بیتوګانو ته دې خیال دی که نه هغه چې لچه مو بیتۍ کوله زما ګلونو ملګرو همزولو مشرانو کشرانو السلام علیکم وعلیکم السلام ما د ماشومتوب په دې لوبو باندې څه کوشش کړی دی انشاءالله چې ستاسو به خوښ شي وایي چې هغه د یاد شي که نه تاسو چې میرګاټي کول هغه د یاد شي که نه تاسو چې میرګاټي کول مونږ به ټوله ورځ خرګۍ کوله تاسو چې ستړي به شوئ بیا به مو چندرو کوله مونږ به هم انګۍ انګۍ کوله او تاسو چې کله به د لوټو کورکي جوړ کړل تاسو چې کله به د لوټو کورکي جوړ کړل څومره مزه هغې کوډۍ کوله او ستاسو په لوبو کې ګوډیانې مشهورې لوبې ستاسو په لوبو کې ګوډیانې مشهورې لوبې او تاسو دا لوبه په سیالۍ کوله او مونږ به چې تاسو کره کله په جرګه درغلو مونږ به چې تاسو کره کله په جرګه درغلو مونږ به ستاسو نه ګوډۍ کوله او تاسو به ویل مونږ دې خبرې ته لا جوړ نه یو تاسو به ویل مونږ دې خبرې ته لا جوړ نه یو مونږ به ډېره په زارۍ کوله او ګنټه به تېره پکې نه وه واده جوړ به شو ګنټه به تېره پکې نه وه واده جوړ به شو څومره مزه هغې خادۍ کوله او تاسو په درېیمه چې راتللی به زمونږ کره تاسو په درېیمه چې راتللی به زمونږ کره تاسو به موږ له چې ډوډۍ کوله او په درنګ ساعت کې کورکي به لوړي بوړي مو کړل څنګه په درنګ ساعت کې کورکي به لوړي بوړي مو کړل بیا به مو لوبه ډبلۍ کوله او د هر وخت خپلې خپلې لوبې وې مزې به وې مونږ چې به شوتې او ډنډۍ کوله او بیا وایي شاهکار صاحب وایي مونږ چې وخا وایي په بیلورو کې هغه تونه درته یاد شي که نه په بیلورو کې هغه تونه درته یاد شي که نه تاسو چې ټوله پټګۍ کوله او نیازبین صاحب شعر دی وایي چې هغه د غل او د باچا د لوبې خوند څنګه و هغه د غل او د باچا د لوبې خوند څنګه و چې ماسخوتن به م په درۍ کوله او د ماښامي هغه شلغاتې مې هېر شوي نه دي د ماښامي هغه شلغاتې مې هېر شوي نه دي ټولو به څومره په راستۍ کوله او ښایسته لوبه پر پټونې رانه هېر نه شي ښایسته لوبه پر پټونې رانه هېر نه شي چا مازدیګر او چا ماښامۍ کوله او هغه سخی سخی په دایره کې چې دننه به و هغه سخی سخی هغه سخی سخی په دایره کې چې دننه به و په یوه خپه او په ارګوډۍ کوله او د هر موسم به خپلې لوبې وي خوندونه به و د هر موسم به خپلې لوبې وي خوندونه به و بله چې پټه مو ګیټۍ کوله او بل شعر دی وایي چې هغه چې یو به مو کړو یو د پاسه او بل د پاسه هغه چې یو به مو کړو یو د پاسه او بل د پاسه شیخ صاحب هغه چې سره به م دندلۍ کوله او بیا وایي هغه په ژمي کې د تود تنور په ګرمه غاړه هغه په ژمي کې د تود تنور په ګرمه غاړه ډېره ښه منظرکشي ده هغه چې یو بل تم قصۍ کوله ډېر ښه او بیا یادونه پکې چې کوم دی نو وایي هغه په ژمي کې د تود تنور په ګرمه غاړه مونږ به چې یو بل ته قصۍ کوله بالکل او د کودرو بیتوګانو ته دې خیال دی که نه د کودرو بیتوګانو ته دې خیال دی که نه هغه چې لچه مو بیتۍ کوله او ممتازه ښکلی ماشومتوب و په ځان نه پوهېږو ممتازه ښکلی ماشومتوب و په ځان نه پوهېږو پروا مو یخ او نه د ګرمۍ کوله هغه دې یاد شي که نه تاسو چې میرګاټې کول مونږ به ټوله ورځ
خرګۍ کوله. والسلام. ممتاز صاحب ډېره مزه وکړه. مهرباني جی، مهرباني، مننه.